ملګرو یو اهم خبر هغه در سره شیر کوو د پاکستان تحریک انصاف کوم وزیر اعلی چې د خیبر پښتونخوا کې هغې په پښتو فلمونو باندې پابندي لګولې ده. دا فیصله چې کوم ده نن هغې کړې ده او د دې د سبب یې کړې ده چې آیا په پښتنو کې چې کم غیرت دی نو د هغې خلاف دا فلمونه روان دي، نو له هغې له سببه چې کوم دی د پښتو په فلمونو باندې هغه پابندي لګولې شوې ده. زیات تر کم انکران چې دي دې نه علاوه د سټیج ډرامو کم فنکاران چې دي که تاسو هغه وګورئ د هغې کوم پرفارمنس چې په سټیج وګورئ نو په هغې کې ښکاره کومه فحاشي چې ده هغه روانوي. نو کم امین ګنډافور چې دا فیصله کړې ده دې ته خلک په کم نظر باندې ګوري، زیات تر په سوشل میډیا خو چې کوم دی هغه ستایلی کېږي او وایي چې آیا داسې کول پکار وو، ځکه زموږ په پښتنو کې چې کومه فحاشي ده هغه د دې د وجې هغه سیوا کېږي. یعنې یو طرف ته ورته په سکرین باندې داسې قسمه حرکات هغه ښودلی کېږي، بل طرف ته چې کوم دی د هغو کوم ماشومان ښځې چې دي هغه ویډیو ګوري نو خامخا چې کوم دی په هغو باندې اثر هغه کوي. نو دغه کومه فیصله چې شوې ده نو دا ستاسو په نظر کې څنګه ده کمنټس وکړئ. بل طرف ته به موږ دا ووایو نن سبا په ټیک ټاک چې څه روان دي نو که په کار دا هم دي چې هغه لایو کم قصې چې روانې دي هغه هم بند کړي او مکمل چې کوم دی په ټیک ټاک باندې هغه هم پابندي یو ټایپ ولګوي. نو کوم دغه معلومات چې کوم نوی ویډیو چې راغلی ما غوښته تاسو سره هغه خبر شریک کړم. امید لرم ویډیو مو خوښه شوي، که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو لپاره.